ګوره زما رب مهربانۍ ته ګوره په حساب کتاب کې الله تبارک وتعالی څومره نرمي کوي، څومره نرمي کوي. ګوره اوس کو الله تبارک وتعالی دا ویلې وي کو یو ګناه دې راوړی هم د جهنم ځای دی، جهنم دې ځای دی، نو بیا به څه؟ بیا به یو تن جنت ته تللی نه. هلته کې قانون دا دی چې ګناهونه دې ستا ډېر وي خو چې نیکۍ پې معمولي سي وایي چې دا چابړی دې ښکته نو چې د نیکو چابړی دې لاندې او د ګناهونو چابړی دې سپکو، بیا ستا جنت ځای دی. ګوره دا دومره ګناهونه الله څه کوي؟ معاف کوي. دا دومره ګناهونه معاف کوي. دا ډېر ګناهونه راوړي دي خو یوه نیکي دې پې درنه ده، یوه نیکي دې پې. مثال به درته ذکر کړم، اسی مثالو یو طرف ته 99 ګناهونه دي او بل طرف ته 100 نیکۍ دي، یوه نیکي پې زیاته ده، دا انسان به چېرته ځي؟ جنت ته به ځي. ځکه چې یوه نیکي پې زیاته ده خو دا چابړی دروند دی، د ګناهونو چابړی څه دی؟ دا د الله مهرباني ده که نه ده؟ الله ډېر مهربانه ذات دی. او دا بلکې بله خبره پسې واوره چې د کم انسان ګناهونه او نیکۍ برابر شي، بلکل برابر سرابر، بیا هم د جنت فیصله ده، بیا هم الله تبارک وتعالی څه وایي؟ جنت ته ځه، بیا دې جهنم ته نه بیایي. خو یو انسان به پکې داسې راشي چې د هغه به یوه نیکي کمه وخیږي، خو صرف یوه نیکي پکار ده. څه پکار ده؟ یوه نیکي پکار ده چې دی جنت ته لاړ شي. نو الله تبارک وتعالی بېنیازه ذات دی، هغه یې داسې هم جنت ته لېږلی شي چې یوه نیکۍ ته ضرورت نشته، ځه جنت ته. خو هغه ښایي چې تا په دنیا کې څه کړي دي هغې ته ګوره. الله تبارک وتعالی ښایي. نو الله تبارک وتعالی به د انسان ته ووایي یوه نیکي دې کمه ده، لاړ شي دا چېرته وګوره، ماله یې راوړه چې جنت ته به ځي. اوس د الله تبارک وتعالی د انسانانو ته د دوی د ژوند د دنیوي ژوند د حالات ښایي چې تا څه کول. دی وایي الله یوه نیکي خو ډېره اسانه ده، ایوه اسانه ده، ډېره ښه اسانه ده. زما خو پلارو په ما ډېر زیات خفه کېدو، ما په یوه نیکي نه راکوي. زما خو ښځه وه په ما ډېره مینه وه، ډېره د مینې دعوې به یې کولې او ما ول هم ډېرې حلالې او حرامې راغونډې کړي، نن به ماله یوه نیکي نه راکوي. زما خو بچی و ما ته ډېر نیازبین و، نن به ما ته یوه نیکي نه راکوي. زما خو دوست و یوه نیکي څه شي دی، الله اوس به راوړمه. دی چې را روان شي که نه نو په رور پسې به راشي، روره یوه نیکي مې پکار ده، جنت ته پې ځم، صرف یوه نیکي ماله یې راکړه، ته زما ډېر خوږ ورور یې. هغه به ورته وایي نه نیکي نشم در کولی، دا یوه نیکي زه تا ته درکړم او زما نیکۍ کمې شي، زه به یې د کوم ځای نه ګورم. ښه ته نشي راکولی؟ نه زه ټیک د پلار پسې به لاړ شم. پلار له لاړ شي ماله یوه نیکي پکار ده، یوه نیکي راکړه جنت ته مې د تلو فیصله ده. ښه بچیا ډېر محبوب را باندې وي، ډېر را باندې دروند وي، خو که دا یوه نیکي تاله درکړم او با باندې جهنم فیصله وشي نو بیا دی به وایي چې ځه هېڅوک نشته دی. ښځه خو مې شته دی که نه، هغې له خو مې ډېرې حرامې راټولې کړې وي، ډېره مې ښه په ناز ساتلې وه، یوه نیکي خو به په منډه راکوي. دی چې ښځې له راشي که نه یوه نیکي مې پکار ده راکولی شي. نه نیکي زما د طرفه تا ته هغه خبرې په دنیا کې پاتې دي، دلته تا ته نیکي زما د طرف نه نشته دی، نه میلاویږي، نه میلاویږي. هغه د آیتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالی ذکر کړي یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. هر انسان به د بل نه تښتي، هر انسان سره به د خپل ځان فکر وي. دا الله تبارک وتعالی د انسان ته ښیي تا خو د دې زوی دپاره، تا د دې ښځې دپاره، تا د دې لور دپاره خپل آخرت ډوب کړه، ورشه اوس یوه نیکي دې دله درکړي. دا ښیي الله تبارک وتعالی. ورنه ما ته وایي چې یوه نیکي دا څه ګران نه دي. هلته الله تبارک وتعالی داسې هم ویلی چې دا یوه نیکي زما د طرفه شوه زه جنت ته، خو ده ته وایي نه ته یې پیدا که ورشه، ته یې پیدا که. دا ده ته ښایي چې تا د دې خلکو دپاره خپل آخرت ډوبو. اوس تا یوې نیکۍ ته ضرورت شته او تعالی نه درکوي. الله په لاره به تېرېږي، پریشان حاله به رواني، یوه نیکي میله ونه شوه، د الله دربار ته ځي، الله نیکي نشته دی. حدیث مبارک کې راځي یو تن به هغه به ورته وایي یې د الله بنده ولې دومره په پریشانۍ کې روانې، ولې دومره خفه روانې؟ دی به ورته وایي وایي خفه په دې ما چې یوې نیکۍ ته مې ضرورت و، تمامو رشته دارو پسې وګرځېدم، چا راته یوه نیکي رانه کړه، یوه نیکي مې کمه ده او د هغې د وجې نه به اوس زه چېرته ځم؟ جهنم ته ځم، ځکه خفه یم. وایي د دغه انسان سره به صرف یوه نیکي وي
د کوم بنده چې تپوس کړی د ده سره صرف یوه نیکي ده، نور سره ډوسه شی نشته. دی به ورته وایي چې دا یوه نیکي مې ته واله او زه هسې جهنم یم، ما سره نور څه نشته دی، خو زما په دې یوه نیکۍ چې ته جنت ته ځې که نه دا ته واله چې ته به جنت ته لاړ شي، ته د جهنم نه بچ شي. ښه دی به خوشحاله شي، هغه نیکي به والي، الله تبارک وتعالی دربار ته به یې وسي، الله تبارک وتعالی ته وایي الله یوه نیکي مې کومه هغه مې راوړه. الله تبارک وتعالی سره د علمت تپوس کوي دا کوم ځای وه، دا چا درکړه؟ الله دا خو یو بنده و دغلته هغه راکړه نو. ښه تا هغه بنده راوله، دی به راشي هغه بنده به بوځي د الله تبارک وتعالی دربار ته. ای بنده تا دله دا نیکي ولې ورکړه؟ هغه به وایي الله صرف دغه یوه نیکي را سره وه، الله ما ویل چې دی پې د جهنم نه بچ کېږي که نه، نو دا یوه نیکي دې دی واخلي خو چې دی جهنم ته لاړ نه شي، او ما سره خو نور څه نشته، دغه یوه نیکي وه. ښه ته دومره غیرتي، ته دومره غیرتي، ته دومره زما په بنده خفه شوې چې هغه دې د جهنم نه بچ کړو، او الله خفه پې شو. الله تبارک وتعالی وفرمایي ای بنده زه ستا نه زیات غیرتي یم، ما تم د جهنم نه بچ کړې، تو سره جنت ته ځه، صرف ستا یوه نیکي وه هغه تا دله ورکړه، تم د ده سره جنت ته ځه. د دې حدیث مبارک نه یو بله خبره مونږ ته میلاو شوه چې د یو بل سره خیر ښېګړه، د یو بل سره خیر ښېګړه الله تبارک وتعالی ته څومره محبوبه ده. ته چې کله راپاسې د یو بنده سره امداد کوي که نه او تعاون کوي، الله تبارک وتعالی له غیرت ورځي، دا زما کمزوری بنده دی، دا زما کمزوری بنده دی، د خپل وس مناسب لګیاره زما د بل بنده سره ښېګړه کوي، نو زه به د جنت ته نه بیامه، زه به د حاجات نه سر کومه.